سلامونه ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسېږئ. څنګه کولی شو فیسبوک کې ان اکټیو یا غیر فعال ملګري پیدا او لري؟ اکثره موږ سره فیسبوک آی ډي باندې 4,000 4,500 کسان فرینډ وي. نو کله چې موږ کوم پوسټ او یا هم کوم تصویر اپلوډ کړو، نو دا ان اکټیو یا غیر فعال ملګري دي. دا زموږ پوسټ ته نه لایک نه کومنټ هم شیر کوي. څنګه پیدا کولی شو او لرې کولی شو، نو مکمله طریقه په دې ویډیو کې درته ښایم. ویډیو معلوماتي، نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ پیج در سره فالو کړئ. ورځو د موبایل سکرین ته خراب شو، خپل فیسبوک ته پروفایل ته لاندې دلته د موږ د ملګرو لیست د سی آل فرینډز باندې مې کلیک کو. بعد له هغې نه به په منیج باندې کلیک کو. منیج ته چې راغلو، بعد له هغې نه به لیست انټراکټ ویت په دې باندې به کلیک کو. نو دا هغه ان اکټیو یا غیر فعال ملګري دي چې په نوي ورځو کې نه دي کوم پوسټ ته او نه کوم پیکچر ته لایک یا کومنټ او یا هم شیر کړی ده. نو چې غواړو دا ان فرینډ کو، نو په دې باندې به کلیک کو. ان فرینډ باندې ان فرینډ به کو، او که یو غواړو چې ان فرینډ کړو یا ټول غواړو چې یو ځای ان فرینډ کړو، نو را به شو ټول به دا سټیک مارک ان فرینډ به کو. نو په یو کلیک سره ټول ان فرینډ کیږي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پیج فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.